راځه کور خو ته معلوم دی هغه کور راځه دی ما ته وګوره دا ستاسو کور دی او داسې دي دا څوکۍ لپاره م ساتلي دي دا د څوکۍ دپاره ساتلي دي ولې بودي ګپ دی ګپ ګفټ دی هو چې نازک دی او د هغې خوښ دي که نه ولې هغه دونه خوښ نشي زه ته راځه مخکې شه که نه که زه مخکې شمه دا ور خو بند دی شنه ول بیټه که نازک یې څوک یې دیمه تړه دیمه ها غرمه شوه غرمه شوه را نازل شو وایي دا څه کې ولې تره مې کم دی دا څه دی یخ دا څوک دی ما ته ویل ستا د خپل یم نه په دې څه کې مړه اسقاچټوب د مونږ پسې راوړو وایي ګفټ دی که نه نه وایي وایي د دې خوښ دي زما خوښ دي خو چې هغه خشته هغه ببري لکه ستا د لارې کوڅه ډب نه د یو هنداره یو هنداره ساتلی یم دی دا ساتلې نه دی دا د چادې رابستې دی دلته کینولې دي راځه نه څه کې چې دا راولي ما ته وایي ستا د خپل یم الله دې په قهر د مولا اخته که تا ته وه په بار به خلک درته وایي چې ستاسو خپل یم ته به یې د ګوتې نیسي کور ته به یې راولي ما خو ټول منې بعد مې تېر کړی ما ته خو پته نه چلې هغه پېژنم نازکه پېژنم دا به راته زوی نه د پهچان به راسره زه وکړم دا د هغې ښځې نه کور ته څه له راځې بار ودروم په دې ور کې راسره خبره کومه دا د هغې ښځې زوی دی که نه هغه ته چې کمې ښځې ته په لار کې اوښتې روښتې دا د مرچکي ماما زوی دی راوړی دی راوړی دی ستا مور ته اوښتو روښتو ولې ها ته ځکه دی خو دې راځې ته چا ته راوړی دی راوړی دی جینۍ ته ها یو جینۍ وه ها خو زما ډېره طبیعته پرېوتې وه نو خو چې روبند اوچت که دا زما تره دی چې روبند اوچت که ستا مور به نو ستا مور هم ناروا کوي که نه ورته یې ډومبې لکه په زیاتې مه کوه زیاتې مه کوه وایي زه په خانګې شله د پنې ککه په دا نن دې راسا چولی دي دا پنشن دی نو پین شت نو دا چې د لامبا لځې د لامبا ته مې درله درکړي چې لامبا لځې دا اچوه نو ته اوس په کور کوڅه کې ګرځې نو هغه هم دغه کې یا الله لیونې زه اوس څه وکړم څنګه یې ښایي خیر دی څه وکړم زه څوک دا زمونږ خپل نه دی زه به هم د پسې بار روزم لا خپل نه دی خو خپل به شي ها داسې کاکاجي الله دې خوشحاله که دغه شان راوله دغه بی هغه د کور په منځ کې ولاړ دی منځ کې نه یم راځه بس راځه بس اوس پکې څه پاتې دي راځه راځه اوس پکې تا څه پرېښودل راځه ورېدې یم دی راځه پکې مکې مې کته مې چې لګولې یم دی که نه هغه لږ خوا موا کوي راځه راځه پکې نه ونه پاتې کېږي راځه نه هغه پکې دغه راز ښځه ته ځه کاکاجي د سره مې یو دوه خبرې دي څنګه یې ښایي کم سره پیدا کړي دا مونږ نه را پیدا کړي که نه دا الله پاک داسې را پیدا کړي دي دې سمدمو دا بجلی ونیوه دغه شان دی کوږ ووږ کو اخو نه پوهېږي قمقل دی نو ته خو هوښیار یې که نه ته هم به سره ځان قمقل دې ستاسو کره نیولي نه الله دې نه کړي چې مونږ کره یې نیولو دا خو داسې ښایسته زلمي و او وی بجلی ستنې ته ختلو او وی بجلی پرې را پرېښود یو پړق یې ترې وویسته نو ایره یې نه کړه کوږ وږ یې کړه ستا د لاس مې وانه چوله نو دې ته ګوره را ګوره وا بچې نو کله وا بچې ښه په مرګ به راته بچې ما ته پته ده اوس څه کوو اوس خو داسې م راغلی یم ړه مې وي چې په خانګې دې کړم او په دې ټول مالت کې ته وګرځومې چې ده له به ما غواړي او دا به زما مېړه کېږي که نه چې زه اوس څه وکړمه نو څه وکړم اوس زما که درشم لاړ به شي او په صابون باندې به کلک کلک دا لاسونه ووینځي ګینې په تیزابو پرې ووینځي کوترې یې پکې روچت کړی و ښه مړه زما پړه ګورې مړه جان دا چلونه مه کوه که نه زما دا چلونه نه یې خوښه نو خو هغه راته د نازکې کوترې خوښتې وي ګفټ والا یو سي زما هغه خوښې خو چې ښایسته هغه ببر یو تک سپین او تک شنې شنې سترګې وي یا پیشو یا کوترې او څه شو هغه بل و به چېرته به تلي نو ولې تا ته پته نه لګي څه ها نور ښه شکر دې خیر دی درلمه هغه جامو سوال جواب کوي هغه مې لا نه دي ګنډلې مور ته دې پیسې روړه ښه زه بس الله دې تباه نه کړم Aurere da tre na se ora tre da aurere na se ora
داسې یې راوسته نه ځکه دا خو سره چې اوبه ساتو کوي که نه ځه مړه څومره په مینا مې ساتلي لاړې تیر وتلي خدای خبر چا لمسولې لاړې تیر وتلي مې په پوله پوله زه پردي پټي کې روان یې کودال باندو څخه دغه راوختو زما کلي کې شکر دی دونه روب د شته چې ما ته څوک غږ هم نه کوي زه په پټي کې ځم کو په لار ځم ایکسکیوز می ته څوک یې چې ته روب دبدبې چلې په کلي کې یم ته ما یا پېژنې یا نه خو دا راته ووایه چې تا هغه یاسین ایسا دله مې نوم ورځي کم یاسینو هغه یاسین سره هغه دغه کار چې کوي مې خوله سمه خوځوه کم کارو دغسې دا ګرځي را ګرځي چې هغه یو بل ته چې هغه ښه پوهېږي خو بس اوس دې ټیم کې زمونږ دپاره نه پوهېږي ویدي په ما پیرې چې زه رښتو وایم هغه رښتو خبره مړه کوه د کار خبره کوه څه کار دی دی د کار ما وي لونډې یو بې وادې بس بیخي دې څه ته واده ورله نه کوي کور کې نه نه او څوک درته غاړه نه ږدي نه 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 خپلوانو کې بیخي نه بیخي نه ته خو سم د کلي تاک مارغې یو بس څه کوې زه بس دا کار د په ما شو خو دا راته ووایه چې څه عوام موارد جیب کې شته که نه اوا پیسې خو شکر دی دا څه داسې نه وي خو د دې دپاره به یو نه د سره ته خو داسې هر چینګ روان ته به چې ته د دې کلي خان یو هل دی روب دبدبې ته ګوره که بس بشوشه برابر جب کې د پیسې نه یو مې داسې کار دی غلا به دې دپاره وکړم مجبوري ده که نه په بچو مې د سکول نه وخته یوره مې مغلا او که ډاکه واچوه نو 100 روپۍ راله راوړه نو داسې به دې کار کېږي هسې خو نه کېږي زما دا ژبه یورې زه پښتون یم په یوه پوهېږم چې تاسو مې ژبه د پیسو وکړه ځان به وجنم ته ګردې به خرڅوم درې در کوم یارو که چې ستا ګردې خرڅې شي نو ته به بیا واده څنګه یوه کړې خو دا راته ووایه ته پرېږده دا راته وایي ستا څنګه جنکې خو خینرې اوږدې که لنډې که غټې ستا څنګه په چې غټې په نوم ښه دی چې په نوم خو چې بس هر څه یي خو چې ښځه یي په نوم ښه دی چې اوس دونه کوره باید دا غریب خو ډېر کړولی دی تا له خو یې وروره ډېر له ستړې کړې د کور کې څه به کوې نه خودکشي م ارامه ده او دا خلک ته روان یم زه یم که نه زه د کلي کې سره پاره یم ښځه دا راته ووایه چې دا ښایه مړه دا خو تا سره نه ښایي تا سره نه ښایي زه بس خپلو کې یو خیر دی زه بس خبره مې ته داسې کوله چې ما سره نظر کې یو جینۍ ده او ډېر ښه جینۍ ده الله دې ایمان ته خیر کړه الله دې جنت زیاته ښه جینۍ ده خو دا راته وایي چې کور ځمکه سره شته که نه سته به ورپسې لیکې شکر دی 11 مرلې پلاټ مې شته دی به ورپسې لیکې بالکل. او کالي پترې به څونه لیکې کالې پترې خو نشته دی او کالې شته دی څونه کالي به ورپسې کالې لیکې ویره نو چې زه پسې لیکم نو کالې پسې مرله به دې خرڅ کړم په هغې به یې ورته کالې وکړم دا لس به پاتې زه چې هر څه کې هغه ستا کار دی ما سره یوه جینۍ ده مړې دا اوږدې اوږدې سترګې نو مړې دا دونه شونډې مګو نو خرابوي مړې دا داسې وجود مړې دا داسې د چیناره سې اوږده جینۍ او مړې کمه قابل او کمې بنډۍ او کم ګوپي او کم مرسه پخې خو مړه خو په هغې به دې خرچه ډېره راځي بله ده خو مړې هغه ګیاګانو والا اوس توره شانده چنګړۍ اوس ته ووایې چې هغه خشترې خو خره که هغه چنګړۍ ما خو تا ته قصه وکړه چې په نوم ښه دی دغه لس مرلې پلاټ دی به چې څه څه لګي به ته خپله جوړه وکړه خو ته به مالکه نه ته به هغه مالک ستا خپل کار دی خو دا ووایې چې ما سره به څه کوې نو دغه ویم که نه چې ته به مالکه نه ته به څونه اخلې چې څو د سرې راکه راله زه دا کبر نه کوم خو ګوره دا خبرې به وایي چاته کلي کې مه کوه پلار مې د نامې جامې دی وبه شرمېږم نه نه زما څه کار دی ما د خدای خوله ماتې کړه چې زه په اجوره جومات کې ویم زه خو پلار ته ویم چې زه مزدورۍ لوزم او منځ کې لارو کوڅو کې دا کارونه کوم ما ورته یادوي وای داسې مزدوري کوم زه خو هسې مزدوري کوم تم لکه زما خوشې ته چې ګرځې نه نه ته ټیکي واو دې خو خوشې ته اوس دم ټیکي یم او بدمن ستاسو شان د دې خلکو ټیکي یم بس ټیک ده ځه ښځه ته بېغمه شو خو اوس سراکه که نه نو هېره اوس را سره نشته په ایمان دی لکه اوس زه خو اره ایډوانس نه راکړې ستا به څنګه کار کېږي بس ته که نه 12,000 روپو ګاډۍ دې واخېسته وای دا 12,000 ده دا وګوره تبانه چې دا خو بله زغه په سیل کې پرته وه په 1,500 روپۍ دلته خو دا خو پلاسټک دی دا د دوکان ته وي څه پته وي بیا لګي ښه دا راله بله چا راکړه په نظرانه کې نو دا اصلي ده خو زه دا به واچوم دا موجه دې ځکه چې زه ټایم ډېر زیات پابند یم او خلکو له مې ټایمونه ورکړي دغه بدمانه پیسې بوکینګ مې شوي نو د دوه کې به ګورم سیل درته ګاډۍ ونه وي دغه خبره ده اورې او چې بس کم ځای کې زما نمبر لیکي کوشش شه باندې زار وخت دی ای زما دا اډه ده دا بلاکونه ویني دی اډه کې دا زما اډه را بزلته زه ناس دلته زما دفتر دی زه ناست یم دلته په پوله دا پوله زما دفتر دی نو بیا راځه بس ګپ شپ په لږو ځه الله دې مل شه صحیح ده ورته
زنه ګړې خو مې کیواله ډېره اصلي ګړې ده دا کس خو ماته څه قمقل شان ښکاري دنه به مې ښه فایده وشي دا وګوره واړه ښځه چې نه پېژنې که نه نو د هغې به دا نښئ د دې سره په کور کې د خیر او برکت ولې ختم شي په دغه حال دی دا وګوره خوراک یې کړی دی مور او دوی او همدغه شانې لوښي پرېښی او چې ورته ووایې دا بیا څوک لوپران نه اوسي دا وګوره ورته او خولې پورې پاسه ښه دی یخه دی دا خدای مسلمانې ګوره دا لوښي همدغه شان پرېښي مچان پرې بڼېږي که نه او دا بیا څوک راغلي وو دا مې خورځي راغلی وي ها دا خرچې کوو او چې په دې ځمکه هم لاس دی که نه نو دا پکې به دې لګولی او ځان ته که نه پکې بیا خراب شوی دا څنګه پکې دی د ده خو ما نه 600 روپۍ بل او دغه واخېستې خدای دې بې قوباسي مدام به ټانکه ختلي مدام به ټانکه ختلي زه خو نه پوهېږم چې دا څه چل دی رب خو دې ستا د مرۍ دا ټانکې وخېده وه چې په ژبه ګونګی شي چې تا نه خلاص شم ولې هغه بارام شهزاده چې دی بل او دغه بل پکې راوړی دی او ته وی چې رب دې ستا د مرۍ دا ټانکې وخېږي رب دې ستا د دې پاپو کې چېرته رګ روان کي چې رګ پکې روان شي په ځای باندې پروت دی د ګرځېدو نه یا ښځې یو ګوټو به راوړه چې دا واس کې یا ښځې راشه دې باترومه پورې مې بوزه د ګرځېدو نیمه الله دې زما متازه محتاجه که زما د لاس محتاجه شي خدای مې دې ستا لاس ته نه کړي خدای دې ستا الله دې که الله دې زما لاس ته کېنولي که چې ستا د هغه نه خو دې خدای ماله چې ته مرګ راولې هغه تې ښه دی و چې ستا محتاجه نه شم نورې کیسې پرېږده هغه پکې څه کړو واخې دا څنګ چې بل د هغه شو دا مې نوی واخېسته پکې کم دی چې نوی راغست ویمه ما ته مونږ کړېږي ما سره دوکې کوئ دا څومره پنډ چپس یې درله راغوستو او دا پکې چې یې راوړو کم دی دې کور ته خو یو پکې هم نه دی راوړی نو داسې چې اوس دې د خولې نه دې دا دغه راوبخوم که نه نو زه تا ته دروغ یم خو ساده نه وباسم دا زما په دې خولې خیر نه کېږي ولې دروغ درته وایم ما لږ پکې مکې نه دی راوړی نه نو چې تا لې نه دی راوړی که نه نو دی لږ دا څه لوبې شروع کړي دا راته ووایه ښځې چې اخر د دې نه به جوړېږي څه ها دا پکې کم خوا یې وړه په دقې خبره خو زم لږ ګله شو خدای پاکه دا پکې لاړو چرته زه 200 روپو د خیراتي وړو ته په قطار کې ودرېږم او دې ما نه داسې د ټیپو سلطان زوی دی چې دې ما نه پکې اخله او خرڅه او کله بارګین یې شروع کړی دی خو غم مه کوه ښه ښځې ته خو غم نه کوې د دې لږ بدله زه نور غم وکړم ده خو ما له د اړه څخه کوم د پکې د پوس پته وکړې چې چا باندې دې خرڅ کړی او دا کاکا غم به یې وکړم پاکا بیا لږ دا پکې د کوم څه پیسې ورسره د کوم پیسې دې په بلو لګي دغه سره بیا راکاږم چې پکې راغوښتو چپس یې راغوښتو دی وړه چرته نازکه دې نازکې ټیکه راوړ هغوی کړه چې خپل رضا پکې ولاړ وي دا موږ اوس اغوستی بس وشوه خو نه دا د نازکې دې ځای هغې رور به چېرته په خپله اغوستي یا بیا د هغه پیرود داسې نه شي کېدی دا ولې نازکې کربې څنګه پکې وړو هغې به درته وي چې ماله پکې و ماله چپس راوړه خو وړې مو نازکه ما ته معلومه ده هغې به ترې نه اخېستو زه تپوس پتې کومه واخده بچي مخ ته خورې مچه هر ځای کې دراله پوزه پرې کړه دې سړي خو په خوب او د علته مې سترګې ورلې او هغه لوښي پراتو ویې لیدم چې زه څونه ویم چې زه دې سړي مخې ته پاک داونه راشم او مکه نه ما خدای چېرته نه چېرته شرموي یا الله توبه وایي خدایه پلار ماته شو مورې